او جی دا راته ووایه چې دا تا چې کله دا هلک ویشته که نه نو تا خو دا پېژنده که نه دی پېژنده؟ دا ماته دی خوله کنه جی خولې او تا ورته ډکې سقار مارو نه جی دا ما خو ته تا چې ته قرضداره پاتې شو نه جی تا ورسره چې ته تنازع راغلی نه جی خاصه تور سپین ایسو ایس او موږ ته ډیر تنګ یو بس ورده ته خو ته تنګ نه وې که نه جی ملګرو د یوسف جان یو ویډیو چلیږي هغه په فیسبوک باندې او خلک چې کم دی دا د ریحان زیب کم تصویران هی ورسره ورکړي دي او په هغې کې وایي چې یوسف جان د ریحان زیب کم قاتل چې د هغې نه انټرویو اخیستې ده. نو زه به تاسو سره شریکه کم تر اوسه پورې د ریحان زیب قاتل هغه ګرفتار شوی هم نه دی، لکه خلکو چې شیر کړی چې د ریحان زیب په قاتل د میانوالي کم پولیس چې دی هغه ونیو د عنایت کلي سره د هغې تعلق و شنکر او دا نومونه هر څه یې وله کېښوده. تر اوسه پورې خو د هغې قاتل کم دی هغه نیودی شوی یعنې ګرفتار شوی نه دی. نو پولیس او بیا کم یوسف جان هغو ته انټرویو هغه څنګه واخیسته دا داسې چل شوی دی. د یوسف جان د یو ویډیو کلیپ هغه یې راټول کړی دی او هغه یې راوستی دی او خلکو ته هغه دغسې تصویر او څه یې پرې لګولي دي او هغه شیر کېږي. یعنې په دې ویډیو کې هغه څه حقیقت نشته. زه به تاسو ته دا ویم چې تر اوسه پورې د ریحان زیب کم قاتل چې دی هغه لا ګرفتار شوی نه دی. کم پیک خبرونه داسې راځي او تر هغه پورې به موږ کوشش کوو موږ به خپل حواس چوتو د ریحان زیب په حق کې چې د هغې کم قاتل هغه نه وي ګرفتار شوی نو موږ به د هغې دپاره برپور چې کم دی هغه منډه ترله هغه ورسره ووو. نو دغه کم نوي معلومات او کومه نوي ویډیو د هغې کم حقیقت چې موږ غوښته تاسو سره شریک کړو چې برای مهرباني دا کم پیک خبر چې په سوشل میډیا چلیږي په هغې کې څه حقیقت نشته. نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کوله. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.